عزیزانو د قرآن کریم د یو آیات په ضمن کې حضرات مفسرین یو واقعه لیکلې ده. خدا مهرباني وکوي چې د واقعې ته بلک په غور سوچ کوي او بیا به د ژوند ټول امور چې دي هغه خدای ته سپارئ. قرآن کریم کې یو آیات ده یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. سوال کوي د الله نه هغه مخلوق چې کم په اسمانونو کې ده او کم مخلوق چې په ځمکو کې. د دې خبرې سوال کوي چې کل یوم هو فی شان، هر ورځ دا الله په یو نوي شان کې، هر ورځ د شپې چې سملې د الله په دې دنیا کې بګور یو شان وي او چې سهار را پاسې بیا به بل شان. د شپې چې سملې یو نظام وي، سهار چې را پاسې بل نظام. عزیزانو یو د انسانی تدابیر دي، د انسانانو مشورې دي او د انسانانو سوچ ده او یو د الله تقدیر ده. داغه فیصله ده. نو په دې ځمکه فیصله صرف اسمان والا وهاوی کیږي، انسانی تدابیر چې دي هغه اسم. ما تاسو ته بار بار عرض کړي چې انسان ته دومره علم نشته چې وما تدري نفس ماذا تکسب غدا. یو نفس تم دا علم نشته چې زه به سبا څه کار کوم، سبا به زه څه کوم. د سوچ او ارادې سبا د څه شي کړي او چې را پاسي ورپېښ څه شي. بیا اس انسان ته دا علم نشته. وما تدري نفس بأي ارض تموت. اس نفس ته دا علم نشته چې زما مرګ به په کوم ځمکه باندې. ٹھیک شو؟ بادشاہ دے د شپې لګیا دی د قرآن تلاوت کوي. اوس تاسو رښتیا ووایئ چې په دې مخ د ځمکه چې څومره اسلامي حکومتونه دي دا یقینا په یو بادشاہ هم راځي چې به د شپې تلاوت کوي. په یو بادشاہ. مالی دلی دی تقریباً اسلامی ممالک اللہ دے اوساتا داغا عیاشای نا چکم دوی کئی. ما دا آغا خار تماشا کرے دا داورے دو خبر زک کوم نو نه مې عادت ته چې په کم خار کې بی بی هوا پرتا ده چې هغه ته جده وای او زبیا د بی بی هوا قبر تم تلم چې دا اوله مور ده د انسان. داغه جدي د سمندر په غاړه چې کوم عیاشګاه ده
دا انګريزان او دا میمانه او ور سره زمونږ دا رسمي مسلمانان الله دې امان راکړي. ما چې دا ولید نو ما ویل الله دا هغه جده ده چې چا کې بیبي هوا پرته ده د دې بادشاهانو د لاسه د هغې جدي دا حال دی. عزیزانو بیا که په دوبۍ کې وګورئ، بیا که په ابوظبي کې وګورئ، الله دې امان راکړي. نو اسې وایم چې دې وخت کې د اسلامي سلطنتونو بادشاهان چې کوم دي دام یقین په یوم راځي چې هغه به د شپې د قرآن تلاوت کوي. نو بادشاہ دی او د قرآن تلاوت کوي چې دې آیات تر ورسېدو چې یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. هره ورځ د الله په یو نوي شان کې. نو دلته ونښتو ټوله شپه سوچ وکړو چې هره ورځ د الله نوی شان چې دا څه شی دی. ایس کشف ورته ونه شو او نه ورته دماغ ته سر راغله. نو سحر شو منځ یې وکړو، دا وخت مناسب چای میں بیس کلی. سو وخت چې دربار ته راغو نو د خپل ملک وزیر اعظم ته وایي چې د دربار کار به تر هغې پورې نه شروع کوئ چې تر څو پورې بېګا د قرآن یو مسله کې زه نښتی یم چې دا مسله حل شوي نه تر هغې به د دنیا کار نه کوئ. خجی وزیر اعظم ته وی چې یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. هره ورځ د الله په نوي شان کې وي. د الله نوی شان هره ورځ دا څه شی دی په دې به مې ته پوهیې. او وزیر اعظم به هم داسې و لکه زمونږ د پاکستان وزیر اعظمانه په قرآن څه پوهي. زمونږ وزیر اعظمان خو فلانے ملک میں گیا کشمیری امور پہ بھی بات چیت ہوئی، کشمیری امور پہ بھی بات. اس پر افغانستان اور بل لے اور دوس کشمیری امور پہ بھی بات چیت ہوئی. اس هغه خلک مونږ ته مخکې کړي دي په کوڅو کې او په لارو سړکونو یې راته ګرځوي چې خبردار چې د امریکې خلاف بیا اودسه نامه وانه لري. مونږ ته راخوشي کړي نالو جي لام بوبنو د امریکې نوم بال. صدر بوش خو زمونږ خو ګنده خبره مې خولې ته راځي نالو. صدر بوش سره څه دي سوا د دنیا نه، سوا د دولت نه. او د دنیا او د دولت متعلق نن نظر کاله مخکې مولانا ایرون څه ویلي دي چې اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان، اہل دنیا چون سگے دیوانہ ان، گوش شو از چوبس بیگانہ ان. مولانا روی دا اہل دنیا چی دی دا لیونی سپی دی، دا اہل دنیا چی دی دا لیونی سپی دی. گوش شو از چوبس بیگانہ ان، یو طرف تشتے دا پردی دی واللہ کے اخپل کے.
اول لنډ غوندې که دا اوږد سوچ نه درځي دا لنډ سوچ وکړئ کومو کلو کې چې تاسې اوسېږئ په هغه کلي کې چې کوم خان خان دا خان نامه چې په دې خانانو چې ایښې ده په پیر رحمت شاه خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي د خان د خنبیر نه به د نیکۍ تصور نه کوي او نه به سوچ کوي اوس تاسو په ایمان ووایئ چې د کلي غریب سړي ته به خان دوست وایي وایي او کلو والاو کلی کې چې کوم ترکاڼي لواري مزدورکاری او هغه راپیښ شي د خان اجره کې نو خان سره چې بل خان ناست دي نو دا خان به دا وایي چې دا زما دوست دی مولانا روم ټیک وایي که نه چې اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان گوش شو ازی چو بس بیگانا ان یو طرف تشتے دا لیونی سپی دی او لیونی سپی د خپل مالکم نخپلیگی سپی چی لیونی شی په خپل مالکم بیا چک لگئی نو امریکی سره دولت تے نن لیونی سپی تی جوڑ دے کنا لیونی سپی تی جوڑ دے زما عزیزانو د لیونی سپی علاج صحیح ډیر زر سر وخوري ډیر زر انشاء الله العزیز کم سر چې په کابل کې روس خوړلو هغه سر به په کابل کې امریکا مخوري هغه سر به امریکا مخوري عزیزانو وزیر صاحب ورته وایي چې ما ته یو 2 ورځې مهلت راکړه زه به وګورم کور ته لاړو او خپه په کټ کې سملاستو غلام راغی هغه ته پوښتنه کوي چې صاحب ولې خپه یې ویلې بادشاه رانه د یو مسلې تپوس کړی دی او زه خو په مسله پوهېږم نه او ما ته ویلي چې 2 ورځو کې به جواب راکړې نو غلام ورته وایي چې جی کومه مسله ده نو دا وزیر ورته وایي چې نو ته پې څه پوهېږې هغه ورته وایي چې جی زه پې پوهېږم وی چې ولې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبا للغرباء اسلام په ابتدا کې غریب او یو ناشنا شی او زدکای به غریبان او ناشنایان د اهل دنیا په قسمت کې علم نشته نن تاسو ګوره علم څوک زدکای ټول دا مورمړي پلارمړي طالبان تاسو چرته ولید چې نواب او ارباب او خان او سرمایدار هغه چرته خپل زوی عالم کړي علم هم دا اوږدتګي خلک چې دي دغه کوي نو زه غریب یم ستا غلام یم ما ته علم راځي وی چې خاوه وی کوم وی کل یوم هو فی شان رانه بادشاہ پختنه کړی ده نو زه په دې نه پوهېږم چې هره ورځ د الله په نوي شان کې څه غلام ورته وی چې جی زه به دا جواب بادشاہ له ورکم ما ولا بوزه وی چې رښتیا وی او کور مې نه کړو سر رانه پرې کا بادشاہ له راوست چې راوست بادشاہ ورته سوچ دیو کو وزیر اعظم صاحب ورته وی چې زما دا غلام چې دی دا به دی کل یوم هو فی شان جواب درکې بادشاہ مریان شو چې دا غلام ورته وای بچیا وی چې تاسو سوال کړی دی وی ما دا کړی 4 ورځ د الله په نوي شان کې نو 4 ورځ د الله نوي شان څه شی دی
غلام را پاسې دو ورته ودرېدو ویلې بادشاہ سلامت غوږ کېږده تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اے بادشاہ اور ورځ د الله نوې کار دا دی چې شپه وي ورځ پکې راننه باسي رڼا جوړه کړي رڼا وي شپه پکې راننه باسي تیاره جوړه کړي یو د الله نوې شاندار ورځ دان دی دا څوک کوي دویم د الله نوې شاندار دی چې تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي اور ورځ بل د الله نوې شاندار دی چې د ژوندینا مړ پیدا کیو د مړ نه بیا ژوندې راوباسي بادشاہ بیا په سوچ کې شو چې په دې پوه نه شو د ژوندینا مړ پیدا کول او مړی نه ژوندې پیدا کول غلام ورته وخندل وی بادشاہ قبله عالم چرګه ژوندې شه ده او اگایتی تاسو د چرګو اگای خټوپونه نه وای چرګه ژوندې شه ده اگای تمړه پیدا کی بیا چرګی له حکم شي چې یوشت ورځې به په دې اگای داسې سینه مګي اگای وچوي او بچیتی ژوندې رو نو چرګه ژوندې شه ده اگای تمړه پیدا کی اگای مړ شه ده بچیتی ژوندې رو بس بادشاہ وی وزیر اعظم ته وی چې د وزیر اعظم قابل خو هغه سره دی چې کوم په قران پوهیږي ته څنګه ما وزیر اعظم کړي چې ته په قران نه پوهیږي او با صدا د وزارت وردی دی د غلام ته واغوندا وزارت قبا وغیرہ ویستا او غلام له واغستا چې غلام واغستا په دربار کې شاهي سلامي غلام ته وشو چې شاهي سلامي ورته وشو وزیر اعظم غلام شو او غلامه څه شو وزیر اعظم شو ا غلام ورته سوی وای بادشاہ سلامت غوکې دا چې په دې ټکی درته د الله نوې کار بلو خیر اوس ټول دربار داسې شو ورته وای چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اے بادشاہ امه اورز د لانور نه پریوته امه اورز لا گنٹم نه تیرا دے وزیر اعظم او زی غلام ما اوس پدی آن کې ز وزیر اعظم کړم او د زما غلام کړو په یو آن تاسو د 1400 کالو په تاریخ کې وګورئ د طالب په نوم حکومت چرته په تاریخ کې نه دی مولا عمر نن د طالب په حیثیت د افغانستان امیر المؤمنین ګڼل عزیزان الله ارس کولې شي دا واقعه مې درته دی پورې ویلا چې الله ارس کولې شي دا کائنات داغه په اختیار کې دی دا د بنی آدم په اختیار کې نه دی
په اخلاص د جمعې ورځ ده او دا دعا وکړي چې یا الله امریکا ذلیل او رسوا کړي. خدای چې څنګه دې ذلیل او رسوا روس کړي دې د مسلمان په مقابله کې، داسې د مسلمان په مقابله کې امریکا هم ذلیل او رسوا کړي. یا الله د افغانستان د مسلمانانو حوصله بلند لري او پروردگارا پاسمانی طوفان باندې بحری بیړې تباہ کړي او پاسمانی طوفان باندې پروردگارا هوایی بیړې تباہ کړي او مسلمانان دنه بچو ساتي. په اخلاص دا دعا وکړي چې یا الله چې اشارتن کنایتن کم مسلمان د امریکای مرګري خدای غم تباہ او برباد کړي، خدای ته هلاک کړي، خدای ته هلاک کړي، خدای ته هلاک کړي. واخر دعوانا